علیشه 007 او زاهد ارمان یو بل له ډېر غلطې کنځلې وکړې. ملګرو دغه د ټیک ټاک په یو لایو کې ناست و، په هغه لایو کې چې دوی یو بل له به د خوله څه ورتله هغه یې ورته وویل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو به د سکرین باندې به تاسو ته دغه پکچر ښکاري چې دا یو زاهد ارمان دی، تاسو به یې ډېر ښه پېژنئ. یو علیشه 007 ده. دوی دواړه چې دي د ټیک ټاک په لایو کې چې ناست دي او په هغې لایو کې چې دی دوی یو بل ته ډېرې غلطې کنځلې وکړې. آیا موږ چا باندې تنقید نه کوو چې یاره موږ بار بار په هغې کس پسې ویډیو جوړه کړو، هغه موږ د تنقید ښکار کړو. زموږ ویډیو چې ده ملګرو دا بره اصلاح ویډیو وي. موږ هر یو کس له یو اصلاحي پیغام ورکوو، که هغه علیشه ده که هغه زاهد ارمان دی. دوی دواړو چې دی نو ملګرو داسې خلکو چې دی زموږ د پښتنو یو ډېر غلط تصویره بوتلو. اوس هغه پنجابیان هم په موږ پسې خاندي، هغه انډیا والا هم په موږ پسې خاندي. ولې چې دوی دواړه په ټیک ټاک کې یو بل له ډېرې غلطې کنځلې کولې. دغه ویډیو چې دی نو دغه هغه هندوان هم ګوري، هغه پنجابیان یې هم ګوري، ډېر خلک دغه ویډیو ګوري. نو هغوی غواړي چې یاره واقعي چې د پښتانه دغه شانتې کنځلمار خلک دی، واقعي چې د پښتانه چې دي نو دغه شان غلط خلک دی. ولې چې دوی د یو بل نه ډېر غلط ډیمانډونه کوي او ډېرې غلطې سزاګانې ورکوي. ولې چې ټیک ټاک کې څوک ګیم وبیلي که نه بیا یو بل له سزا واله کړي نو ډېرې مختلفې سزاګانې ورکوي. نو دغه علیشه او دغه زاهد ارمان دی چې دوی یو بل ته ډېرې ګډې وډې وویلې. آیا زه تاسو ټولو له ویمه چې ګورئ دا کارونه مه کوئ. آیا په ټیک ټاک باندې راشئ نو په ټیک ټاک باندې یو اصلاحي پیغام ورکړئ چې آیا ستاسو د خبرو نه یو کس متاثره شي، ستاسو نه یو کس متاثره کړي، ستاسو دا خبرې د یو انسان په یو کس په دماغو باندې اثرات وکړي. نو که تاسو دغه بار بار کنځلې کوئ، دغه بار بار چې دی پښتون چې دی د پښتون تصویر داسې غلط بیایي چې یاره پښتون چې دی داسې قوم دی، نو هسې تاسو ووایئ که نه. نو خپل ګریوانونو کې سوچ وکړئ. ملګرو که لازم زما ویډیو ستاسو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ. خپل خوږ ورور احسان ورکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.